بسم الله الرحمن الرحیم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ اجنډا د عفوې په باره کې دی. هیلهمند یم چې ستاسې مینه ورباندې خړوبه شي. عفوه د اسلام مقدس دین کې د صلح، ملي یووالي او ورورولۍ د جوړولو لپاره یو ډیر مهمه وسیله ده. کله چې خلک یو بل ته عفوه کوي، زړونه له کینې او نفرت څخه پاکیږي. په اسلامي ټولنه کې عفوه نه یوازې د شخصي ګټې لپاره دی، بلکې دا د ټولنیز نظم او خوشحالۍ د راوستلو لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. د مثال په توګه، کله چې یو څوک تېروتنه کوي او هغه ته عفوه وشي، نو دا په هغه کې د اصلاح احساس پیدا کوي او نورو خلکو سره د ښې اړیکې جوړولو لپاره هڅه کوي. د ورورولۍ روحیه چې عفوه یې منځته راوړي، کولی شي د جګړې مخنیوی وکړي، د خبرو اترو لاره پرانیزي او خلک د یووالي په لور حرکت وکړي. د اسلام مقدس دین په رڼا کې عفوه یو ډیر لوړه انساني او اخلاقي ارزښت ګڼل کیږي. د اسلام دین خلکو ته د ښې لارو توصیه کوي، ځکه چې دا د رحمت او مهرباني ستره نمونه ده. د قرآن کریم په څو آیاتونو کې د عفوې اهمیت بیان شوی دی. د عفوې او ورورولۍ اصول د ستونزو د حل لپاره غوره لارو څخه دی. د ستونزو د حل لپاره لاندې لارې چارې په اسلام کې د صلح او یووالي په رڼا کې اهمیت لري. د خبرو اترو لاره د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو او تفاهم یو مناسبه او باعزته لاره غوره کول اړینه ده. په اسلامي نړۍ کې پر دې ټینګار شوی دی. د عفوې تطبیق هغه کسان چې تېروتنې کوي او اصلاح ته چمتو دي، هغه ته باید عفوه وشي، ترڅو ټولنه یووالي او اعتماد ته لاره پیدا کړي. د عدالت یقیني کول، عفوه باید له عدالت سره یو ځای ترسره شي. څوک چې ظلم کوي، هغوی باید په شفاف ډول محکمې ته معرفي شي. دوی توبه وکړي. د بخښنې دروازې باید تل خلاص وي. د شفافیت ساتنه، د خلکو شکایتونو ته غوږ نیول او د دې مطابق عمل کول د ستونزو د حل لپاره ډیر مهم دی. عفوه، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، عفوه د زړه پاکي ده، او چې څوک خلکو ته عفوه وکړي، الله جل جلاله به هغه ته عفوه وکړي. عفوه د اسلام مقدس دین د اصولو کې عدالت، محبت، مینه او په ټولنه کې د صلح لپاره د یو شمېر بنسټیز اصل په توګه ګڼل کیږي. دا نه یوازې فرد په زړه کې سکون او آرام راولي، بلکې د ټولنې د یووالي لپاره ډیره ضروري ده. د حل لپاره د عفوې په کارونو کې څو اغیزمنې لارې چارې شتون لري چې د ټولنې اصلاح او پرمختګ ته مرسته کوي. د پوهاوي خپرول، د معافیت ارزښت د خلکو په ذهن کې ځای پر ځای کول، ترڅو د راتلونکو نسلونو لپاره سالمه ټولنه رامنځته شي. د عدالت او اصلاح پر بنسټ تړون، دواړو خواوې د اصلاح لپاره په ګډه کار وکړي.
او د قانون په چوکاټ کې عملي کړي. پوهانو، دکتورانو، خبرنګارانو ته موقع ورکول د بندیانو متخصصانو سره د عفو نه وروسته د هغوی مهارتونو څخه په کار اخیستلو کې مرسته کول ترڅو ټولنې ته خپل مثبت رول ولوبوي. د ټولنیز د اصلاح پروګرامونه، د اصلاح پر بنسټ پروګرامونه او د صلح سیمینارونه، د بې سوادۍ سره مبارزه کول کورسونه د ټولنې د غړو لپاره جوړول عالی دی. د ټولنې په ګټه تمامیږي. د اسلام مقدس دین کې د عفو او عدالت اصول ډیر مهم دی او د دې اصولو سره نه عمل کول د اسلام د دین ارزښتونو خلاف ګڼل دي. د پوهانو، دکتورانو، استادانو په بند کې ساتل د عفو خلاف ګڼل کیږي. د عفو اعلان سره په تضاد کې وي نو دا د خلکو لپاره د اندېښنې ځای دی. د اسلامي اصولو بنسټ عدالت باید په ټولو لپاره یو شان وي او د عفو اعلان باید په عمل کې ثابت شي ترڅو د باور ترلاسه کړي د خلکو شکایتونو ته ځواب ورکړي. اختلافات او شخړې د مسلمانانو د کمزورۍ او ماتې یو له لویو عملونو څخه ګڼل کیږي. قرآن کریم په څو ځایونو کې د مسلمانانو د یووالي او ورورولۍ اهمیت ته اشاره کړې دی، لکه په دې آیت کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران 103 آیات، یعنی د الله رسۍ ټینګه ونیسئ او تفرقه مه کوئ. تاریخ هم ښیي چې کله مسلمانان یو شوی هغوی ته بریا او پرمختګ نصیب شوی دی. قرآن کریم د الله جل جلاله مقدس کتاب دی او د انسانانو لپاره د ژوند لارښوونې وړاندې کوي. د العلق او القلم سورتونو د علم، قلم او د انسانانو د حقوقو په اړه مهم پیغامونه لري. د العلق سورت په لومړی آیاتونو کې د علم او زده کړې اهمیت ته اشاره شوی دی. اقرأ باسم ربک الذی خلق زده کړې او پوهې د ارزښت څرګندونه کوي. د القلم سورت د اخلاقو، عدالت او د انسان د کرامت په اړه خبرې کوي. قرآن کریم په ټوله کې د انسانانو د حقوقو درناوی او عدالت ټینګښت ته ډیر اهمیت ورکوي. د اسلام مقدس دین په اساس بخښنه غوښتل او بخښنه کول د فضیلت او اخلاقو یوه لوړه برخه ګڼل کیږي. قرآن کریم او احادیثو کې د بخښنې او حوصلې اهمیت په بار بار یاد شوی دی، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې ویل شوي دي ول یعفو ول یصفحوا الله تحبون ان یغفر الله لکم. النور 22 آیت دی، یعنی د بخښنې او حوصلې لاره غوره کړئ. آیا تاسو نه غواړئ چې الله جل جلاله تاسو ته هم بخښنه وکړي؟ دا ښکاره کوي چې بخښنه غوښتل او ورکول د یو مسلمان په اخلاقو کې باید مهم ځای ولري. ستاسو نرمي او له زړه نه بخښنه غوښتل ستاسو ښه نیت څرګندوي. د پروګرام آخر کې تاسو نه مننه کوم چې لا تروسه مونږ سره وئ. کومنټ، لایک ورکړئ، زنګوله ووهئ چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالی اوسئ.